عزتمند اسلام هغه دین دی چې د زنانه نه ډېر لوړ مقام ورکړی دی. د اسلام د راتلو نه مخکې د دې زنانه د انسانیت تصور چا نه شو کولی چې دا انسان نه دی، بلکې دا الله د نر د خدمت دپاره پیدا کړی دی، یو زناور دی. چې اسلام راغی نو باقاعده د زنانه له یو ډېر لوړ مقام ورکو. دا زنانه که مور ده نو د دې د قدمونو د لاندې جنت دی. دا زنانه که خور ده او لور ده د دې کفالت کول د جنت د تلو ذریعه ده. تاسو وګورئ یوه زنانه ده د چا مور ده بچي قدر او عزت کوي، د چا ښځه ده خاون یې قدر کوي او ژوند سره تیروي. همدغه یو زنانه ده د چا خور ده نو ورونه یې عزت کوي، او د چا خاله ده او د چا ماسی ده هغې عزت کوي. دغه یو زنانه د څومره لوړ مقام له الله ورکړی دی. او د زنانه له چې اسلام کوم حقونه ورکړي دا وله ګورې بل دین نه دي ورکړي. مهر یې وله مقرر کو. په میراث کې حق شته دی، څنګه چې نارینه ته حق میلاویږي دغه رنګې به زنانه ته میلاویږي، بلکې د زنانه د حق الله تعالی د نارینه د حق نه ثابت کړی دی. فللذکر مثل حظ الانثیین. الله فرمایي نارینه ته به دومره میلاویږي څومره چې دوو زنانه ته میلاویږي. نو اسلام له مهر مقرر کو، اسلام له لوړ مقام ورکو، په میراث کې شریکه کړه، او باقاعده حکم یې وکړو چې دا زنانه که مور ده د دې د قدمونو د لاندې جنت دی.